وختي او سړی ما تلاس راکو نو هغه ما متعلق ما اوریدلیو چې حدیث چې دی دا د پیغمبر خبرې دی او پیغمبر صدم را هم سړی نو ما ته چې لاس راکول نو ما داسې دا ګوتې ور وړاندې ما ته ولې لاس ټیک نه دی مال نه ټیک دی وی چې نو ګوتې ولې راکې مال ته دومره اهم سړی نه اهم سړی نه 90 ماډل موټر کې ناستو کروڑپتی دی اربپتی مال ته دومره اهم سړی نه ولی مال خو دولت در سره ډیر دی او دولتمن سړی زما په مخ کې داسم نه دی لکه ګیدړ زما عقیده په دې میدان کې مال د رحمان بابا دا اورنګزیب بادشاہ ورته وی چې کله کله زما دربار ته راځه او ما ته اشعار وایه هغه ورته زه ویلا او ته ورته واور اورنګزیبا نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې ګرځوم نو اورنګزیب زتا خپل غلام غنما زب ول ستا دربار ترازم تب زما جونګړې ترازه کا اشعار اورید دي شو بیا ورته وی چې اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خمرګه بیدا تخت و تاراج کا کتنن په تخت او په تاج باندې غاوره یو ناس کې نستا دا تخت او تاج با مرګه زیر و زبر کی او د خاورو ډیره بدر نه جوړ ملزاغه عقیده لرم تا د پیغمبر حدیث ته ویلی دي چې دا د پیغمبر خبرې دي او هغه دمرا هم سړی نو ته څه شي نجی ما خو نه دی ویلی ما چپ تا نه دی ویلی ته به وګوره د خپل ځان حشر چې دولت ته کم طرف ته منډې وای دا دولت اوس یو نصیحت واوره خلق راله چې جی دولت را سره ډیر دی سوکو وې کدا دولت دا الله په لار کې نه خرج کوي نو د قیامت په ورځ به دې سره څه چل کیږي یوم نختم علی الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم دا دولت با د جهنم په اور گرم کړی شي ستاسو تندو او ستاسو ډډو او ستاسو ملاګانو ته په داغ ور کړی شي او بیا به आवाज وشي چې هاذا ما کنستم لانفسکم داغه دولت ته چې تاسو د ځان د پاره جمع کړي ستا د دولت به تاسو سره داسې چل کی د دولت خودري صفته دي درې خړل خراول او د الله په لار کې خرج کول او خراوا او د الله په لار کې خرج کړه ځینې سړی ماته څوک صفات کوي جی هغه ډېر سخی دی څنګه سخی دی او جره ته چې ورشه سیوا پکې تور او شنه او روټه او درستخان دې ته سخی نه وای ماما دې ته روټي مار وای سخی دې ته وای چې درته پته ولګي چې دې زنه سل میل لره یو سړی بیگا نه هر شپه تیر کړي او په لارای کې زور شه ورپسې ورشه اول تداغا ضروریات زندگی برابر کې سخی توپ دیته وي چې نه پیجنې او خېټه ولا ډکک نه پیجنې او جامې ورواغوندې اوس پیجنې او راغه او تور شنی چا دی ولا راړو دیته خو سخی ابل اورځ یو سړی راغی تا خو چا ما یو ستو نو کوم خبر اوره دلته ډیر کیناوم ما دل ډیر مکه وی چې ولی مال ته غوړ چای چې مونږ ځان لره غواړو که څوک را پیښ شو یو پیاله غیلم ورکو کینه بس مونږ به بل څه نه کو ټول ورځ به خلکو له چایونه را غواړو مونږ خودم راوس نشته او کینا مینا دل ډیر ما لندلار نسا وخت کم دی غل ناس تو سا جب اوړه په دې عادت کا چې الله 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 ټول وای الله 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 جب اوړه په دې عادت کا چې الله وای تاسو په د جمعات کې چې ناشته په ایمان
بلم څوک شته په دې کائنات کې سوا دا غزاد نه بل څوک شته د دې قابل بل څوک شته چې داغه صفت سړی وکي څوک شته بل څوک صفت همیشه د حسن کیږي د خستوالی صفت کیږي نو د الله نه زیات خسته بل څوک شته او د جناب محمد رسول الله نه زیات خسته بل څوک شته ها نو صفت خو بیا د خدای کې او یا به د جناب محمد رسول الله بل لا څوک دی چې داغه به صفت د جمعې ورځ وا تور پټکې د سردار کونین په سر ای به کله کله تور پټکې او کله به سپینو کله به شینو تور پټکې په سر دی او صحابه داسې ناستي او پیغمبر په منبر ولاړ دی او توره جوبه مچول صحابه او داسې لږ سترګې اوچتې کې ورته وکړ الله اسامه خو کڅ شی و رحمان بابا وی نه بګوري رحمان ولې هغه مختا نه بګوري رحمان ولې هغه مختا ملکی چې د حسن تماشا کا د ټول اسمانونو ملائکه اسمانونو ملائکه درخواست سوای و یا الله هغه پیغمبر چې د چا په مخته مینه یو ورځ خو د اسمانونو تراوله چې مونږ هم لګورو کړه نو دا معراج اسمانونو کې کېدلو کې رازونه ډېر زیاتو خو یو لوی راز پکې دامو چې د اسمانونو د ملائکو درخواست خدای منظور کو د توی چې اسمانونو تراشه چې دا د جنت او د اسمانونو ملائکې ستا تماشا لګو نو تعریف همیشه د حسن کیږي او حسن د الله نه زیات څوک دی او د جناب محمد رسول الله نه زیات نو مال جبه وړه په دې عادت کا نور بس خبرې پرېدا د دې خلکو څه صفاتونه کې نواز شریف به څه صفت کې بلې چې ناسته صدر اعظم صاحب داغه به څه صفت کې الا شریعت ناقص بیگا شریعت بل اعلان کو شریعت را دو درې جمعې پس به بیا درته په باس کوم خو نن دومره واورئ چې کله شریعت بل اعلان بیگا د کړی نو نن بیا د وزیر اعظم نه پاتې کی او نن بیا غلام اسحاق صدر نه پاتې کی او نه بیا چیف منسٹر شتا یو به خلیفئی او د اری صوبې به یو گورنلی بس معاملہ ختم شو شریعت بل دیتا او سبانه با عدالتونو ته اډر وشي چې غل چې پیشي او دو گواهان پیوشي لاسته غوس کوي مثلا اول آیات چې کوم نازل شوه دی اغا اقرا بسم ربک الذی خلق دی دا غالبا درشمه سپاره کې بیا ختم د قران چې کوم شوه دی آپ الیوم اکملت لکم دینکم باندې شوه نو دا ترتیب د نزول دی او یو دا ترتیب دی لکه موجوده چې ستاسو په مخ کې دی شروع د الحمد نشوه دا او ختم په من الجنه والناس باندې نو عرض داو چې دا موجوده ترتیب په دغه ترتیب قران کریم په لوح محفوظ لیکل او په دغه ترتیب باندې بیا د ليله القدر په شپه باندې د لوح محفوظ نه بیت العزت تر نازل شوه بیا د اسمان د دنیا نه چې څو وخت کې لاندې راتلو نو پکار داو چې دغه آسمانی ترتیب مطابق زمکه تم را نازل شوه ما په خبرو پوهیږئ پکار داس عزیزانو داسې زکه نشو چې دنیا ته قران کریم د ضرورت مطابق برا نازلې ده مثلا په غار حرا کې ضرورت پیښ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړه کېده او ور سره دا راغی چې اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا او دا الله په نوم باندې شروع کا نو ضرورت دی وخت کې د دې آیاتو نو دارا نازل شو بیا ضرورت پیښ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورزه وحی بند شوی و نو کفارو دا پراپګاندا وکړه چې الله پاک دې پرې هو خدای ور سره تعلق قطع کړو چې ضرورت پیښ شو نو دا آیات راغې چې والضحى واللیل اذا سجا اے زما حبیب زما د ستا په دې خسته مخ قسم وی او ستا په دې تور زلف می دې قسم وی ما ودعک ربک وما قلا ما تفریخ نه تاسو خیال راک
ضرورت پیښ شو نو دا آیات راغ. سائل راغې سوال یې وکړ، چې سوال یې وکړ څه ولا ورکړه پیغمبر، څه سات پس بیا راغې، څه سات پس بیا راغې، بیا راغې. حضور ورته فرمایل دا الله بنده څه سوداګيري دې جوړه کړې. حکم راغې چې نه وام سائل فلا تنهر، سوال کون کې برټي نه، سوال کون کې بنر. اگر چې بعض علماء لیکلي دي چې دلته نه مراد سائل د دین مراد، خو هر قسم سوال کون کې چی رټي به نه. عزیزان خلق رال چې مونږ ته حکم دی چې زمونږ د خزو ماهانه بیماری وشي، مونږ ته پکار زنانو ته چې کومه ماهانه بیماری راځي هغه وخت کې سړی ته پکار دي. دا سوالو کو صحابه حکم راغی چې یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء. اے پیغمبر تا نه د خلقو د حیض تپوسو کو، صحابه درنه د خزو د حیض د ماواری تپوسو کو. قل هو اذن فاعتزلوا النساء، ورتوای چې دغه وخت کې دا پلیته ای دین یو طرف ته اوسه، ضرورت دا پیښ شو نو دا حکم را. بل ډل رااله چې یا رسول الله دا انور ټول عمر په یو حالي او سپوږمۍ کله وړيږي کله لویږي، دا ولې؟ آسمان نه حکم راغی چې یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. د میاشتې پوښتنه درنه وکړه، ورته وایه چې دا میاشت ځکه وړوم او لویوم چې تاسو په د میاشتو د کلونو حساب ولګوئ. نو عزیزانو دا ترتیب د نزول په دې وجه مختلف قسم شوی، ځکه چې قرآن کریم به د ضرورت مطابق نازلې ده، خو چې د څه شي ضرورت به پیښ شو نو قرآن برا. یو ډله رااله د یهودو او د پیغمبر په مخ کې دعوا وکړه چې کان ابراهیم یهودیا، ابراهیم علیہ السلام نعوذ باللہ یهودیو. بل ډله رااله او سوال وکړه چې کان ابراهیم نصرانیا، ابراهیم علیہ السلام نصاراو. جواب راغی، پیغمبر د ځان خبره خو نه کول، جواب راغی چې ما کان ابراهیم یهودیا، ابراهیم علیہ السلام یهودی نو، ولا نصرانیا او نه نصرانیو، ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. لیکن هغه د باطل نه حق تمایلو او د مشرکانو نمنو. جواب را. نو عزیزانو قرآن کریم وقتن فوقتن دغه سے براته. بل ډل رااله چې دا تسوی د ځان اوه، دا ته چې سوی دا د خدای خبرې نه دي، دا ته د ځان اوه. الله جواب راکو چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. زما دا پیغمبر د ځان یو خبر هم نه کوي، دې چې څه وایي نو ما ورته وحی کړي. ایو بزرگ وی چې اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں، اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں، کلام ان کی زبان میری. خبر د خدای دی، صرف جبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نور خبر د هغه دي. ټول څومره ذخیره د حدیث چې دا ټول خبرې د خدای دی، جبه د پیغمبر. قرآن کریم دا ټول خبرې د خدای دی. نو د قرآن په نزول کې دغه ترتیب سره نازلې ده، ځکه نشو چې قرآن به د وخت مطابق را نازلې ده. ډېر تنگ کنزلی دي چې بد حال جوړ دی، یا الله سوکم. جواب راغی چې واصبر علی ما یقولون، خدایا کنزلی کوي، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دا دوی چې څه وایي په دې صبر کوا او پرېږده په پرېښودو نیکو سره، پرېږده د دوی په دې تکلیفاتو باندې صبر کوا، چې څه وایي ټیک وایي. درخ ګورو به چې چاته بخه کی، خو چې څه وخت کې زور او قوت راغی او طاقت راغی، کمزوری ورته وایي صبر کوا. طاقت راغی بیا ورته وایي چې فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. اوس چې یو مشرک در نه ژوندی پاتې نشي چې چرته یې مومې سر ته پرې کوه، او چې چرته ته بیا کمزوری بیا زما امداد ګوره. نو د بدر په میدان کې بیا دی کمزوری او د کفارو فوج ډیرو. نو الله فرمایل چې بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین،
ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ، د بدر په میدان کې مې ستا امداد وکړو، ته کمزورې وې. څه امداد مې وکړو؟ بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، 3000 ملائکې مې د بدر جنگ ته درولېږلې، پاسونو سورې وې، زیړ پټکی په سرو، کافر نه به سر غوس کو، ملائکه به نه ښکارې. تاسو خیال را چرته چې ته کمزورې بیا زما زور بدر پسې روس، چرته چې بیا کمزورې شګې راواله او ورله د دوی طرف ته شګې راواغسته او داسې ویشته. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، دا ویشتل زما دي، ته لړه که دا شګې دې طرف چې شګې لړې کې د شګې د هرې ذرې نه غشی جوړ شو، د کافر په سینه ننوت. نو عزیزانو دا ترتیب د نزول په دې وجه داسې دی چې څه قسم ضرورت به پیښېدو نو داغه مناسب آیات برات. دا ترتیب غلو نیویشو یا اللہ اس 10 رات سے چالو غلائے کرے دا قرآن راغے چی اسارقو، سارق پا عربی کے غل تاوئی، غل بیا پا دیر قسم دے، غل اگے تم وئی چی حق پٹ کی، غل اگے تم وئی. غریب سڑی گناہ اکڑا نو زی پا منبر شرمو، او معتبر گناہ اکڑا نو پردہ تے اچ دیتم غلو. نن لو اغلا منگمیو چی یو شیراتا ناروا او ناجائز خکاری او سترگی پہ پٹاو. پیغمبر فرمائلی دی الساکتو عن الحق شیطان اخرس، دا حق نا چپ پاتی کی دن کے دا گنگے شیطان دے. نن بر سر بازار یو ظلموشی دا یار نسو گوائی نکئی ولی لکا ویرورا دا چا زور دے دا دشمن ہے، اس منگ زان پا دشمن ہے، گوائی دے پچاوک رکھو زان دے پا دشمن ہے وارو. اس دا حق نا چپ پاتی کی دن کے شیطان اخرس، دا گنگے شیطان دے. نن دنیا ہو گو رہے ظلم گوری دا تبلیغ درے درجی دی، لاس جبا او زڑ. ظلم دے اوکا تو پلا سے بند کا وی نیسا، دا لاس زور دے نو پا جبا ورطا ہوایا، پا جبا دے نشو اہلے پا زڑ کے ور سرا قطع تعلق کا، تعلق ور سرا پریدا، دڑ لگاو ور سرا پریدا. کہ دا درے درجی پا منگ کی نہیں، منگ مسلمانان نہیں، منگ بگورو چی دا سڑے ظالم دے، دا ظالم مرگری اگورا چم رئی او دا مظلوم مرگری اگورا چم رئی. دا ظالم مرگرے ایچوک ندی پکار، دا مظلوم مرگرے پکار. نن دا ظالم مرگری زرگونا خلا، دا مظلوم مرگرے ایچوک نشت. دے وجنا عزیزان اول اسلام پزان را اول ہے، پزان دا زان اول مسلمان کا. نن ڈنڈوری دی پا پاکستان کے چلا شریعت بل پاس شو، وزیر اعظم صاحب شریعت بل پاس کو، اس نن در تپ نورا تبصرہ نکو، وہ ٹول پاکستان لگیا دے مبارکی دی، مبارک شو مبارک شو. خان دے کنا نواز شریف خان دے، مبارک شو خان شریعت راوست. خان چی وینزل جامع واغوندیم مونگا مبارکی ورک. غریب سڑی کنوی واغوستیم پیمانی وی چرتا مبارکم ورطوی دی تازدہ شیخان میں خان مبارک شا مبارک شا خان. ٹوپائی چرتا پسر کی دا کرکرائے مبارک شا خان مبارک شا. دیرہ خخ کاری اگر کدا آغا دا قچر پشان مخیم خوچے کرا کل ٹوپائی پسر کی خان دیرہ خخ کاری شہزادہ خکاری. غریب سڑے کا دا ترک و شہزادہ پا کی اخکاری ماغا تا سوکنوئی چی مبارک شا. نالت پدا سے ملک شا و نالت پدا سے قوم شا. پدا سے ملک نالت شا چی دا کم ملک دا سے قومی او پدا سے قوم نالت شا چی دا کم قوم دا ضمیر وی او دا ایمان وی. دا سب بے غیرت خلق. زد دو ٹیمہ کے دیر تنگے گم، دو ٹیمہ یو چی چرتا وادی او پلار سکمخی لراش او لاس راکی نو آر سڑی اوریجی خوڑی نو زما دا اوریجو بوئی دیر سخ بدی شی چی لاس دا سے کم بس الٹای رازی نو لاس راکیو زکا چی دوی خوبی اللہ سن راسی مگلی چاپے گیری مغوڑی کڑی چاپے. او یو دا مردار اتر چی دی دا ما استعمال ہوئے، یو دا سپرے
د دې بوی چې راشي او سپری چاکړي الټي راځي. دا د انګريزانو ایجاد دی او د امریکای ایجاد دی. سلره خبره نه ده چې په دې کې د خنزیر چربي مکس شوی. مونږ خو په خوشحالي اترم کا شوق وی چرتا شوق می د اترو لګولو. نو په هندستان کې یو اتر جوړیږي حنا ورته وي حنا. ا د نکریزو نه جوړیږي. مولانا اسد مدنی مدذله العالی یو شیشه ما ترا کړي و د عطر حنا. امه تر سزان سره یې خدا سحر ټیم کې اسی بوې کما نو 2 غنټې می په طبيعت خوشاله. نو دغم چې مګلی چاله لاس ماس مورک لاسونه چدي او زمونږ خلکو بچ لاس